دیگه څومره ګن پروت وي او څومره په اساني راوړي د دې هر څه ماته پته ده ځکه تاسو ته سخته تنبیه در کوم ګورې چې کور کې زنانه لکه د غټ موبایل اغستی وي نو وخت په وخت ګوره موبایل ګوره که کور کې د زوی سره د موبایل وي کله نه کله ورته اواز کوه لکه څه دي اچانک څنګه اچانک دا ته ورته مازدیګر ووایي شپې ولې جوال ګورم ګوره شپې له ما صفا کړی اچانک لکه د خورش دا موبایل وباسي د خورش څه دي او اچانک دې کې څه دي یا کولاو که ماته دا کوډونه به دې څه شي ته لګوري کوډ سره لګوي ستا د کوډ سره څه کار دی ته سره کوډ لګوي په کور کې دننه ښځې ته ووایه ته ولې کوډ لګوي په کور کې دننه او پلانې تا ولې کوډ لګولی په کور کې د کوډ ته څه ضرورت دی تا لګولی څه ضرورت دی چې ستا په دې کې خاص ملفات دي ښه صفا خبره کوه دی موبایلو تبعی کړی تبعی عزتمن مسلمانان او پښتانه په شرمونو شرمولی دي ګورئ ما ته یو کس ټلیفون کړی او بعض واقعي زما په دې خوله نه راځي خو ذکر کوم لکه دغه دوه چې مې ذکر کړ یو دا یو کس راته ټلیفون کړی وی کور ته مې ټلیفون وکړو د ښځې سره مې خبرې کولې په دې ایمو باندې دا ګن چې راوتی نو په دې مو سره خبرې کولې د هغې ویښته لامده و وی ما ته یې تپوس وکړو چې دا ودې لامبل ګورې وی چې او ولې دې ولامبل وی موبایل یې ستا وکړو په کټ کې زما تره زوی پروت وی د ده دلاسې مو ولامبل دا بس سوالونه ما ته داسې راشي ما ته چې په هغه ورځ زما معده د هغې سره خرابه شي حیران شم چې اوس زه دله جواب څه ورکړمه د ده به څه سوچ وي اوس د دې ژوند به څنګه تېرېږي اوس بلکل ورته حیران شم چې یو ښځه موبایل داسې راوګرځوي وي د ده د لاسه هغه په کټ کې پروت وي دا هم د موبایلو برکت دی څه برکت دی موبایلو دی دا رابطې ټولې په دې موبایلو جوړېږي لور دې په کور کې دا غټ موبایل ته د سره ضرورت نشتی شتي ضرورت جنۍ ته چا ویلي ته غټ موبایل ګرځوه ټلیفون نه کوي جی ټلیفون نه کوي د مور سره موبایل شته ټلیفون کوي د نیکه سره کور کې موبایل شته د نیا سره شته همه ټلیفون کوي کنه بعض وی دوی جی سبق وي په سبق ته د بعض مسلې راځي د هغې د حل کولو لپاره مو راغستې دي کله چې مسله حل کوي ټوله د خپل موبایل ورکوه کنه ستا په مخ کې دې حل کوي څه ضرورت دی چې د جنۍ سره جدا موبایل پروت دی او بای کې جدا سیم دی څه ضرورت دی ما ته به څوک وایي چې ته موږ شکیان کې زه تا شکي کوم نه زه تا ته دا وایم چې احتیاط کوه څه کوه احتیاط کوه زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې اوس زما لوري او هغه پیغله جنۍ ده او د هغې سره موبایل دی جدا او زما چې کوم خپل خپلوان دي دقه د دې خپل خپلوان دي هغوی که رابطه کوي زما په نمبر کېدی شي د مور په نمبر یې کېدی شي د رور په نمبر یې کېدی شي اخر دې جنۍ سره دا موبایل څه کوي دلته درسونه اوري بیانونه اوري په دغه وړي کې موبایل کې میموري کارډ لګي لګي که نه لګي لګي پکې نن سبا خو الحمدلله هغه امپیتریانې راوتي دی غټې غټې ولګوه پکې درېیم کور ته موازي څه ضرورت دی چې غټ موبایل یې ایښودی په دې کې ډېر احتیاط پکار دی چې د بچو سره څه دي په دې موبایل کې دننه دوی څه ګوري دوی ولې دوه ناستې جدا په کمره کې څه ګوري دوی چې جدا ناستې څه کوي زه یو ورځ د کور نه راووتم مانځه نه راتلم یو 15 شپږ ماشومانان عربیان راجمع شوي د ګاډي په خوا کې موبایل یې راغستی و نو زه بیسې راتېر شوم نو اکدم پې داسې ورغلم چې ورغلمه والله بالله ثم تالله لغړ فلم پکې سټارټ و او د دوی عمرونه به داسې وو 9 10 کاله د دې په خوا کې یو سره د موبایلو د 15 ورځو ته راجمع شوي ما سوچ کو چې لکه د دوی غریبانانو هغه مور پلار هم لګیا دي وایي زموږ بچي و تربیت کېږي او هغوی داسې دي هغه دغه دي دلته بار دا چل کوي نو بغیر ضرورته موبایل په کور کې مه ورکوئ دې موبایلو ټوله تباهي وکړه عزتمن خلک یې وشرمول الله دې زموږ حفاظت وکړي
درشان یو نصیحت دا دی چې کور کې د زوی لوري او د واده